د چینار رادیو قدرمنو اوریدونکو او د کوه قاف ښاپیرۍ د ادبي او داستاني خپرونې درنو مینهوالو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. خوشحاله یو چې د بغاوت ناول د نوې او څلورمې برخې په وړاندې کولو سره زه حمیدي او ارمان ستاسو په درانه چوپړ کې یو. درنو اوریدونکو، لکه چې کیسه مو د ناول په تیره برخه کې وروستیو کې تر دې ځایه را رسولې وه چې سلګۍ له ځانه سره وویل ولې دا خلک د اسلامیت او محبت نامه او جامه په ځان نه پرېږدي، د محبت سرونه د بد دود لپاره تر داره رسوي، د هر چا په لاس کې د ظلم او زور کاڼي دي، د خپلې نادودې پولې ساتلو لپاره پرې خلک ولي. د بغاوت په اور ګرم شوي زیشان بیا ځلې پرته له ویرې د خپلې نالیدلې مینې کیسه مور ته وکړه. مور یې چې د دود په زنځیرونو تړلې خبرې واورېدې غونې یې ودرېدل، غوښتل یې ډېر څه په ځواب کې ورته ووایي، خو دا چې زیشان پرې ډېر ګران و په کراره یې د کلي پشته دودونو ورته د سر خلاصولو هڅې پیل کړې. د زیشان زړه ته دا ټولې خبرې هسې د وخت ضایع ښکارېده. له ډېرو خبرو وروسته چې د مور خبرې یو څه سستې شوې، زیشان ور غبرګه کړه. بالې دوستانو، دا چې وړاندې به نور څه پېښ شي، راځئ د ناول نوې او څلورمه برخه یو ځای پیل کړو. مور جانې، په دې هر څه خبر یم، پوهېږم، خو زما زړه درد کوي، خوږېږي، نشم کولی له خپل بغاوته لاس په سر شم. که پر دې لاره دا دود ما لکه ښامار وخوري هم تیار یم، خو نه پرېږدم چې دا دود مو نور له خپلې خوښې او ټاکنې بې برخې کړي. مور یې چې د کلي سپور دودونه او د زوی سرکشه زورونه ولیدل، زړه یې وښویېده. ترې پوښتنه یې وکړه، ته اوس څه کول غواړې؟ زه په خپله خوښه سلګۍ د خپل ژوند ملګري غواړم. مور یې پر داسې سپین سترګو خبرو لا نوره حیرانه شوه. د داسې زورونو د پایلو له ویرې په زړه کې ډېر زیات او کم تیر راتیر شول، خو ژر یې ځان آرامه کړ. د چارې د حل په لټه یې د فکر کولو تکل وکړ. د زوی پر سر یې لاس راښکه او غوښتنه یې ترې وکړه چې باید پر شوې بغاوت او ټاکنې نور څوک خبر نه شي. په دې نه وه خبره چې له زوی یې د کلي ټول زلمي خبر دي. مور یې ټوله ورځ په دې حیرانۍ تېره کړه چې څنګه او چاته د دې دود دغه جرم بیان کړي. ماښام شو. د زیشان مور ځان سره پرېکړه وکړه چې له ټولو وړاندې باید خپل د ژوند ملګری چې د زیشان پلار دی خبر کړي. ډېره هڅه یې وکړه چې خپل خاوند ته د زیشان په اړه ووایي، خو هېڅ یې ونه شول. یوه ناچاره مېرمن به څنګه د دود له پولو دغه باغوتي خبرې خپل تریخ خاوند ته وکړي. په سبا یې زیشان هڅه کوله چې له موره د حل لارې پوښتنه وکړي، خو له وړاندې یې مور پرې پوهه شوه. زیشان یې ځان ته راوغوښت. یو ور بیا یې ورته له دغو کړنو د اوښتو نصیحتونه وکړل، خو بغاوتي ځوان په کلکې ارادې د خپلې مور هره غوښتنه د سر په ښورولو ردوله. پای کې یې مور ورته تسلیمه او دې ته یې غاړه کېښوده چې بېګا ته به یې پلار سره د حل په موخه دغه موضوع خامخا شریکوي. ورځ تېره او شپه راغله. مور یې دا وار د شوي وعدې له امله ډېره بېقراره وه. هر وار یې هڅه کوله چې خپله خوله د زیشان په کیسه خپل خاوند ته خلاصه کړي، خو نه یې شو کولی. دا انګېرنه به ډېره ستونزمنه وي چې د یوې مهربانې مور حالت په داسې وخت کې وارزول شي، ځکه یو لور ته کړانګ او بل لور ته پړانګ ته غاړې وتل وو. خو د زیشان مور له ګړنګ نه د زوی ساتلو لپاره د پړانګ په څېر توند خویه خاوند ته مخامخ شوه. د خبرو پیل سره ترې خوله ای خوا دې خوا لاړه.
د خاوند له لوري د څو وار پوښتلو وروسته یې د زیشان په کیسې ورته سر خلاص کړ. د کیسې په کولو یې د خاوند تندی وار په وار ګونځې کېده. د زیشان د ټینګار خبرو په اورېدو یې خاوند په غوسه ناک غږ له مېرمنې د خاموشه کېدو غوښتنه وکړه. د دودیز جرم له اورېدو او په اړه یې د توند غبرګون ښودو وروسته د یوې شېبې لپاره ژور سوچ وکړ. سمه خوله پرې راغله، خو د حل لارې په پیدا کولو کې بیا هم پاتې و. له مېرمنې د دې خبرې د خاموشه کولو غوښتنه وکړه، خو هغې د زوی ټینګار ته په کتو زړه کې د خاوند د پوهولو په هڅه وارخطا سترګې به راښکته کړې. اما د پلوۍ لپاره ټینګار کې پاتې راغله. همداسې وشول. ډېرې ورځې تېرې شوې. زیشان هم د خپلو والدینو پل اخیستو ته سترګې پر لار و. بالاخره د انتظار په زیشان کړی راتنګه او بیا ځلې له خپلې موره پوښتنې ته اړ شو. هغې په خواشینۍ ورته د پلار فکر بیان کړ، خو ژمنه یې دا وه چې د لږ وخت په تېرېدو به یې پلار ورته خامخا راضي کوي. اما د زیشان ذهن چې د انکار له امله انګازې کولې په ناهیلې بڼه اوچت پاڅېده او له کوره لرې له کړنګېدلې لمره د یوې ونې سیوري ته پناه یوړه. فکر یې جنجالي حالت کې هیڅ لور ته د تګ توان نه درلود. د ناهیلۍ په وروستي حد کې و. د وخت په تېرېدو یې لیوالتیا له رڼاګانو څخه لرې د تیارو او تروږمیو خواته ډېرېده. د هیچا خواته ورتګ یې نه خوښېده. اور ته نیولې دردونکې جدایۍ پرې تورې شپې په ویښه سبا کولې. د دود زنځیرونو پر وړاندې کرکه ورځ تر بلې ډېرېده. نور نو بغاوت دومره زور کړی و چې زیشان پر سلګۍ بیخي مین ښکارېده. کله به چې ځان ته کېناست، خپلې نالیدلې مینې ته په خطاب کې به یې ویل: مرمه، هیڅ مې بغیر له تا ګذران نه کېږي. دغه جذبه کې به یې د لرونکو فاصلو له امله زړه کې بې شمېره ګیلې راغلې. ولې؟ آیا دا جرم دی؟ زه مجرم یم. که زه مجرم وم ما په دار کړی. د غوسې او جذبې له امله یې خپل زړه د ارمانونو قبرستان ګاڼه. خو د غوټو وهلو او دریاب کې د ګوهر موندلو خبرې یې زړه ته یو څه زور ورکاوه. ژر یې له اوښکو ډنډ شوې سترګې وچې کړې. زیشان نور ورځ تر بلې ستړی کېده. د ژوند په دوام یې د داسې کس لټون کاوه چې د غمجن زړه فریاد ورته بیان او د برباد ژوند آباد کړي. خو دغه کلي کې د داسې کس پیدا کول د هندو په کور کې د قرآن موندل و. د دغو خلکو په زړونو کې نفرتونه و. تل یې خپل لاسونه د هغه چا په ګریوانه کې ساتل چې له دوده به سرکشه شول. د میینتوب په اړه خو پوښتنه مه کوه. میانان اړ و چې د بڼو په څوکو د اوښکو شمې بلې او د ځمکې پر ځای آسمان کې د ستورو په لیدو زړونه سکون کړي. د دغه کلي نوي نسل کې هم د فکر رغولو ډېر څه نه تر سترګو کېدل. هماسې لکه د پلرونو به یې د دود چړې په تیکو کې ګرځولې. له همدې امله به مجبور خلک اړ و چې پټ دردونه هماغسې پټ په زړه تیر کړي. خو زیشان په هیڅ قیمت له خپل بغاوت او ټاکنې په شا کېدونکی نه و. هغه انګېرلې وه چې بریالیتوب ته ورتګ یې له ډېرو تکلیفونو او شبګیرونو وروسته دی. خو له دې برخلیکه ناخبره و چې کیدای شي دا د ده او یا د سلګۍ د ژوند په پای ختمه شي. اما تمه یې د ښو پایلو لرله. له همدې امله یې هر ګام پرته له شره په ډېر تدبیر اخیسته. زیشان باید د خپلې بریا لپاره د دغه ظلم او زور ډېری لاسونه لنډ کړي وای چې دا کړنه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه وه. خو د دې ځواک په ټینګښت کې دومره خوند و چې د مبارزې هیڅ رنګ نه وررسېده. د زیشان زړه به هر وخت د کېدونکو فکرونو له امله ناقراره او په دربا و. دا چې خوله یې د دود زولنو ورتړلې وه، د خیالونو په نړۍ کې به یوه بله نړۍ جوړه او د خپل بغاوت د بریا جشنونه به یې لمانځل. هاخوا سلګۍ هم د ورځې په تېرېدو خپل بغاوت ته نوي رنګونه پلټل.
د ډېرې ناچارۍ شپې ورځې تېرولې. د خپل بغاوت ملګری اوس ښه پېژنده. له هلو ځلو یې هم خبرېده. خبره شوې وه چې له موره یې سلګۍ غوښتېده. هره ورځ به یې کور کې له دې امله تور څادر پر سر او ځان به یې مرور کړ چې د زیشان مور په جرګه ورځي. خو بیرته به یې د شپې د کورنۍ له غړو سره ناهیلي پخلاینه وکړه. له ځانه مروره به خپلې بسترې ته لاړه. د زیشان له لورې لیکل شوی هغه سپین رنګه دسمال او پکې لیکل شوی د قرآن آیت یې هر وار تر شونډو کلک نیوه. دا تر شونډو نیونه دومره ډېره شوې وه چې آن په سپین رنګه دسمال باندې د شونډو خاپونه لګېدلي وو. خو سلګۍ نه غوښتل چې په وینځلو یې د زیشان د لاس او جسم وږم لاړ شي. سلګۍ ته تر ټولو وړاندې درجه کې همدې دسمال قرار درلود. له هر لمانځه وروسته به یې د دعا سره سم تر سترګو پورته کاوه او له ربه یې د خپل بغاوت بریا غوښتله. د شپې به یې کله ناکله له رڼې سپوږمۍ سره هم خبرې او ګیلې وکړې. د دوی د مینې په ډېرښت کې تر ډېره د کلي پیغلو نجونو او ځوانانو رول درلود چې دواړو ته به یې د بغاوت یادونې او د یو بل ستاینې کولې. له همدې امله د یو بل په حافظه کې پراته وو. زیشان به رب ته په اوښکو لمدې سترګې د وصال لپاره وړاندې کولې. څو نورې سختې شپې ورځې هم تېرې شوې. زیشان هم د پوهنتون وروستیو ازموینو ته په تیاریو بوخت و. چپټر په لاسي پوله باندې د زده کړې هڅه کوله. خو د نالیدلې مینې شینکي خالونو چېرته په آرام زړه زده کړې ته پرېښوده. ډېر کله به یې چپټر کې د شته کلمو پر ځای فکر کې شته بغاوت مخته شو. خو بیا یې هم مبارزه کوله او په زور یې د چپټر کلمات ذهن ته ښکته کول. لوستل یې وروستي و. د ماښام اذان پرې وشو. په پوله یې څادر خور او لمونځ یې وکړ. د لمانځه تر خلاصېدو وروسته یې د خپلې دعا ډېره برخه د خپلې بغاوتي مبارزې بریا ته ځانګړې کړې وه. له روانېدو سره سم خپل کلیوال ملګري سره مخ شو. په ټوکو او خبرو سره روان و. د سلګۍ له کوره د څو نجونو او مېرمنو راوتل ولیدل. ټکان یې وخوړ. روان ملګري ته یې په ټوکو ویل: سلګۍ دوی خو ستاسو لرې غوندې خپلوان دي، دې ډله کې خو به سلګۍ نه وي. هغه ورته ترخه غوندې مسکا وکړه. ضد راواخیست. ډله کې تر ټولو لنډې او بدرنګې نجلۍ ته یې ګوته ونیوه. هغه درېیمه نجلۍ چې له ټولو وروسته روانه ده هغه ده. زیشان چې په هماغې ډلې یې سترګې خښې کړې وې بیا ځل پوښتنه وکړه: رښتیا ووایه. په ملګري یې د لا نورې کرکې جذبه راغله. پر خپلې تېرې خبرې بیا ځل یې ټینګار وکړ. زیشان چې د خپلې مینې سترګې یې پرې خښې کړې هېڅ یې پرې د لرونکې مینې تنده ماته نه شوه. زړه کې هغه تیر لیدل چې د کوټ پسې وتلې و سترګو ته شول. زړه یې نه منل. خو د دې کس اطمیناني خبرې هم بې اغېزې نه وې. په یو ډول سترګو دوه ډوله لیدو یې ذهن کې د پوښتنو شور ګډ شو. ځان سره په سوچ شو: له لارې مې د غمونه خوري، اما لیدلو خو د هېڅ خوند رانه کړ. د زیشان زړه بیخي بل ډول حرکات پیل کړل. د نجلۍ ټیټ قد او له ټولو شاته بې خونده کوږ وږ مزل یې زړه بیخي تڼاکې کړ. د هر چا په هرې خبرې باور کول هم داسې وي. کله چې د نورو خبرې پرته له فکري څېړنې تایید شي له دې ډېر بد درد پنځوي. کور ته لاړ. په سوچونو کې هغه خپل مخکیني خیالي فکرونه ګرځېدل. هغه زړه وړونکی قد، مستې خنداګانې او ښکلې اداګانې چې زیشان په خپل فکر کې راوستې وې یوه یې هم پکې ونه مونده. په دې شپه هېڅ خوب نه ورته. سهار ته نږدې پرې خوب خپل څادر خور کړ. ګوري چې سلګۍ سپین لباس کې سور شال په سر کړی. ناکراره زیشان په دې هڅې ورمنډه کړه چې ګوندې یو وار یې له نږدې وګوري. خو هغې ترې مخ په سور شال باندې پټ کړی و. هېڅ یې نه غوښتل چې زیشان ته خپل د مخ رنګونه ورښکاره کړي. زیشان له یو څه هڅې وروسته په زارۍ ورته لګیا شو: ای سلګۍ، ته نه یې خبره چې پر ما څومره ګرانه یې؟ ما ستا لپاره هر څه ته منلی او ستا د مینې لپاره مې پاللی دی. ولې اوس مخ له ما اړوې؟
زیشان که په خوب آرام پروت ښکارېده خو اروا یې په ډېرې بېصبرۍ حالت کې قرار درلود. د چې له ډېرې ژړا سترګې سمې سرې شوې وې، بیا یې د سلګۍ د مخ نه ښودلو علت پوښته. د پوښتلو له ډېر ټینګار وروسته زیشان یو څه ستړی او په دواړو خاموشۍ وزرې خورې کړې. سلګۍ په آرام غږ خپلې سرې شونډې په خبرو وښورولې. ته نور ماته مه ګوره، ستا سترګې اوس بدلې شوې دي. له تا د بغاوت او وفا ټولې هیلې هېرې شوې. زه هم هغسې نه یم چې پخوا ومه. ستا په فکر کې هغه بغاوت نشته، سترګو کې دې اوس هغه مینه نه ده پاتې. په عاجزۍ درنه بیرته خپل درکړل شوی زړه غواړم. هیله ده چې دا وروستۍ غوښتنه مې ومنې. د دې خبرو په اورېدو له ډېرې حیرانتیا د زیشان خوله خلاصه پاتې شوه. نه سلګۍ، داسې مه وایه، زه به ټول عمر په تا پایم. خیر دی، د دې کرکجنو خبرو پر ځای راته یو وار ووایه چې ستا یم. د سلګۍ غږ چې دا وار له پخوا ډېر ژړغونی و، مرۍ کې نښتی. سلګۍ یې تېره او بیرته یې د خبرو وار واخیست. ته په ما څه کوې هان؟ تا ته دې خدای د زړه وړونکې قد لرونکې د مستې خندا او ښکلې ادا نجلۍ پیدا کړي چې ښه ښایسته زړه وړونکی اندام هم ولري. زما خو ټیټ قد کوږ وږ مزل دی، تا ته به هېڅ خوند در نه کړي. زه په خپلو اداګانو تا ته خوښي او د مینې سکون نشم درکوی. زیشان د دې خبرو په اورېدو هک پک شو چې زما د زړه خبرې څنګه تر سلګۍ رسېدلې. سلګۍ یې تللی سوچ بیرته په خپل غږ د ځان لور ته راجلب کړ. فکر مه کوه چې ستا د زړه خبرې تر ما چا راوړې. دا که رایبار وي یا شیطان، زما خپل زړه دی چې ستا ټټر کې پروت او ما ته ستا له فکره رویباري کوي. ولې به یې نه کوي؟ موږ یو هدف درلود، د ناوړه دودونو پر وړاندې بغاوت. ما دلته او تا هلته آخر څه وشول؟ تا بغاوت له مینې قربان کړ. که د مینې د بغاوت ازار واخیست نو دا ومنه چې مینه به دې هم د دغه دود قرباني کیږي لکه د نورو نوم پاتې خلکو چې قرباني شوې. د سلګۍ په تورو زلفو پروت شال ورو ورو ښکته کېده. زیشان هم شال ته برګ و چې کله به ترې لیرې او د خپله مینه ننداره کړي. خو سلګۍ لکه ناوې چې وي په سرو منګولو یې شال بیرته پورته لور ته یووړ. د زیشان زړه په دې پورته کولو یوه څړیکه وکړه. ځان ورته ملامت ښکارېده. په خولې د اظهار لپاره هېڅ نه لرل. هڅه یې کوله یو څه ووایي، خو د سلګۍ مخکینۍ خبرې ور په زړه شوې. بیرته خاموشه او سوړه سویله یې وویست. د لږ وخت وروسته یې بیا ځل د سلګۍ نازک غږ تر غوږ شو. زیشان، ستا په دې حالت مې زړه ډېر درد کوي، خو زما هم له غوسې نه ارمانونه یو بل پسې کندې ته لویږي. ستا مینه په لباسونو ده، ظاهري مینه، ځکه خو د نن هم ټول پام زما د زړه او فکر پر ځای سر باندې پروت شال ته دی. زموږ دغه نیمه لاره تر منزله نشي رسېدی او نه هم ستا د زړه فریاد تا ښادولی شي. هسې به دې له سترګو نه خوبونه والوځوې، ځکه کیدای شي همدې ورځو کې زموږ شوی بغاوت سر وخوري. زه نوره ډېره ستړې یم، چېرته یو کس او چېرته ټول کور. زه یې نوره تسلیمۍ ته مجبوره کړې یم. زما نوم دوی په بل کور کې له بل چا سره تړي، سم لکه د کلي د نورو نجونو. د دې خبرې په اورېدو سره زیشان په بې واکه ډول د سلګۍ خبرې پرې او په چیغه یې وویل: دا ته څه وایې پوهېږې؟ زما یوازې تا ته سترګې دي. ته څنګه د بغاوت پر لار له خپلو شوو قسمونو تېرېږې؟ د چینار رادیو قدرمنو اوریدونکو او د کوه قاف ښاپیرۍ د ادبي او داستاني خپرونې درنو مینوالو، دا و د بغاوت ناول نوې او څلورمه برخه چې تاسې را سره واورېده. هیله د خوښشۍ به مو وي او را روانې برخې به یې هم را سره په مینه تعقیب کړئ. تر نوې او پنځمې برخې ما حمیدي او ارمان ته اجازه ورکئ. د الله په امان.